د پکتیکا مرکز خرنې د ولایتي روغتون ناروغ لرونکي وایي دې روغتون ته هره ورځ سلګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو دلته ډاکټران او روغتیایي خدمتونه د ناروغانو په پرتله لږ دي. ناروغ لرونکي وایي که د خرنې د ولایتي روغتون مسلکي پرسونل او د روغتیایي کارکوونکو تشکیل او ناروغانو لپاره دارو درمل ډیر نشي، په دې روغتون کې وړاندې کیدونکي خدمتونه بسنه نه کوي. ځکه ډاکټران موږ راغلي یو لږیزه راشي په هغه کې دی څوک وځي څوک ننوځي مانه څوک سوي دي څوک سپو خوړلي دي ولاکه یا ډاکټر هم لیدلی تر اوسه پورې دا یو شی دی. دوا کمبود هم شته ده د هرې خواسته ده. د خرنې ولایتي روغتون ته د نارینه‌و سربیره لسګونه ښځې او ماشومان هم د درملنې لپاره ورځي. ناروغ لرونکي د خرنې په روغتون کې د امکاناتو د کمښت ستونزه یادوي او وایي دا روغتون له تشکیلاتي مسلکي او تخنیکي لحاظه اکمال ته اړتیا لري. چې مواد په سمه سره ورته ریکور سي یا کتنه وسي یا د درملنه وسي نو داسې خو نه کېږي وروره چې موږ ځو راځو څوک به سړی لري څوک بیا نه لري. د وخت غریبۍ ده وخت مجبورۍ ده. یو چې کوم د خوارانو غږ نه پورته کېږي ټول څه هغه لري چې څوک واسطه لري په دې ولایت کې هغه په مخ ولاړو څوک واسطه نه لري هغه نه لري هغه نشته نه په مخ ځي او ټول شاته روان دي. بل لوري ته په پکتیکا کې د ولایتي روغتون چارواکي وایي که چیرې دوی ته د منظور شوي 150 بستریز روغتون امکانات ورکړل شي نو په خدمتونو کې به یې ښه والی راشي. او کارونه فی الحال ډیر ښه روان دي، فقط ستونزه زموږ همدا د روغتون ارتقا مسله ده. د اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده، د وزارت څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ دغه ارتقا ته عملي بڼه ورواغوندي. یاد دې وي د پکتیکا مرکز خرنې په شان د څنګلورو ولایتونو خوست او ګردیز ولایتي روغتونونه هم د تشکیل او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي. روغتیایي مسؤلینو او ناروغ لرونکو تل رسنیو سره په خبرو کې د تشکیل او امکاناتو د ډیرولو غوښتنې کړې دي.